بعض کسان داسې وي چې هغوی پوره علم نه کړی، یا د شریعت یو کتاب نیمې ویلی، یا ګوګل او فیسبوک باندې یو خبره سرچ کړي، یا خپل اردو انګلیش کتاب ویلی وي، بیا عالمانو ته په کم نظر ګوري. که عالم یو ورځ یو شان خبرو کې بل ورځ بدله کی، وای دا عالمان نه پوهیږي، یو ورځ یو سوی بل ورځ بل سوی. په قرآن کې ډېر احکامات یو ځل یو شان بل ورځ منسوخ شو. قرآن کې ډېر احکامات او په حدیثو کې ډېر احکامات د نبی اسلام یو صحابي ته یو شان خبره کړې ده، بل ته بل شان کړې ده، نو سبب نعوذ بالله ته په حدیثو اعتراض کې، نو تا ته خو بدل ښکاري، خو علما وایي د دین دا قاعده جوړه شوې ده چې د دین مسائل زمانو سره او اشخاصو سره او اوقاتو سره بدلیږي. دا د دین اهم خبره ده او دا ډېره د انصاف خبره هم ده، ځکه که یو شان خبره په یو ځای ولاړ وي نو سخته کې او نرمه کې او ارڅه کې بیا به دې کول څه، نو دین د رعایت والا مذهب دی. تاسو ګورئ نبی رسول الله بخاری شریف حدیث دی، یو سړی رالی وایي چې کوم عمل افضل دی، هغه ته وایي مونځ. بل صحابي ولا بل ورځ رالی ویل کوم عمل افضل دی، وایي جهاد. بل رالی ویل کوم افضل عمل، وایي بر الوالدین، اولاد سره والدینو سره ښه سلوک کول. مختلف عملونه ښودلي. نو محدثین وایي چې نبی رسول الله د یو سوال مختلف جوابونه ولې ورکړل، ویل کسان بدل وکنه، نو سوال جواب هم بدل شو. نو دی وجه نه عزتمندو اشخاص سره اوقات سره مسله بدلیږي. نبی علیہ السلام دغه سړي حالت تو کتو، نبی علیہ السلام موقع شناس او فرض شناس او شخص شناس فرد شناس. هغه یو بموس کې کمزوري، نبی علیہ السلام د موس بهتر دی، یعنی ستاسو لپاره موس بهتر دی. هغه یو ډیر عمل کو تهجد هم کول، خو جهاد کې کمزوري، ویل چې کوم عمل افضل دی، وی تاسو لپاره جهاد افضل دی، یعنی ستاسو لپاره جهاد افضل دی، خو ستاسو کې پکې نه دی ویل، دا محدثین وی. بل توي چې جهاد تم زما او موږ هم کومه، وی کوم افضل دی، ویل او والدینو خدمت کول، هغه کې کمزوري. یا قانون نبی رسول الله ویل چې د دې ډیر ثواب ملو چې دا خدمت یې کم کړی دی. نو دی وجه علماء باندې عزتمندو عام خلکو له اعتراض نه کول پکار. یا بعضی کسان دا اعتراض کوي چې موږ هم حیران کړو، بعضی کسان دی شیطان سړی په نورانی جالونو باندې د دین نه محرومای. نورانی اوسو جالونو سره یو دادی چې موږ د کم مولا ومنو. د دې خودمون آسان جواب دی چې کم مولا دی خو خې داغه ومنه. دا څومره آسان جواب دی چې کم مولا دی خو خې داغه ومنه، خبره ختمه. نو تا د پاره اپشن شو سخت، خو زمونږ د پاره شو چې موږ بس خبره کوو. تا د پاره غوسان شو لس مولیان دي، شل مولیان دي، نو په شل اپشن تعالی موږ درکو چې په شلو کې د کم خوخي هغه وکا. نو ته خو شکر وباسه چې یار مفتی صاحب مولوی صاحب ماته شل اپشن راکړي، او کته په غلطه سترګه ګوري ته چې مونږ شل مولیان دي سوکو، نو دا استاد نظر غلط دی. ستا سترګې کګیری تا ته دا ارسه کاغه ښکاری، ستا خوله کاغه ده او په خوله باندې د خوښ شم تاریخ لګي، نو موږ سوکو. دې کوم څه جواب نشته. بعضی کسان چې عمل نشي کولای هغه دا وایي مړه بعضی پکې سیاسي مولیان دي، ټیک د تبلیغي مولیانو منه ورشه او ایونت لاړ شو څلور میاشتې ولګاو او لاړ شه هر شبي جمیله زی وای نه چې شبي جمیله نظم خو سیاسي مولیان مين دي خوښ، نو ستا کوم مولیان غوښتي یو مولا پکې وخا. ابل یو کس ماته ټلیفون کړو زما دا پلاني مولیان نه دي خوښ، مالې ته کوم عالم خدمت کې ماته عالم نوم والا، نو به ولته یو مولیان نوم نه وتلو. دا اسی بانی خبره پوښی کنه. یو انسان وی ګوره د سپګو د وجه نه کمیس نه پریدي چې بدن کې مسپګي کیږي نو کمیس نه پریدي، یا په سر کې سپګي کیږي چاته وی چې روزانه سر خلاصو کې خړای وای نه مړه قلاری دي کیږي صفا کو به کنه او خشمپو بوله ګورو کنه. دغه شان عزتمندو په عالمانو کې بهتر عالم ګوره، بهتر عالمان د دیوبند عالمان دي. د دیوبند اکثر عمولیانو یو شان فتوی یو شان خبره وي، نو دا غوي منه هیڅ اختلاف نشته. خو کله ته اهل حدیث مطالعه کې، کله ته پنځپیر مطالعه کې، کله ته بریلوی مطالعه کې، کله ته دیوبند مطالعه کې، نو تاسو ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی او ځان نه د خپل منصب جوړ کړی چې زما پکې خوخه د چکم کوم او کله یو ال او کله بل، نو ته څنګه پریشان شي. ته لاړ شه ډاکټرانو ته، یو ډاکټر وی انجکشن وها بل وی مو وها، نو به مسکه حکیمان خو سره انجکشن منی نه، هومیوپیتیک والا سره انجکشن شته نه، دا خوږی ګولې بدل درکې. خو نه بس ټول ډاکټران دي صحیح دي، څوک په یو دوايي سره ټیک شي، څوک په بل دوايي سره ټیک شي، څوک په بل، څوک د کور په کور کمنو باندې خشي او د کور په اجواین او دغه په کاګو باندې خشي. دا خو بس عزتمندو الله رب العزت موږ تاسو له سہولت راکړي.